पेښور های کورټ د سنی اتحاد کونسل درخواست منظور کړی او په مخصوص نشستونو منتخب شوي نوي غړي د حلف اغستونه منی کړي دي. په دې اړه باندې پیښور های کورټ الیکشن کمیشن په شمول نور فریقینو ته نوټس جاری کړی دی. عدالت د قومي اسمبلی سپیکر ته سبا پورې د حلف نه اغستلو حکم ورکړی. سنی اتحاد کونسل لخوا د نو منتخب غړو د حلف درولو په اړه سماعت پیښور های کورټ کې شوی. د پی ټی آی وکیل عدالت ویلي دی چې نوي منتخب غړي دي د حلف اغستونه منی کړي شي په کوم چې عدالت فیصله محفوظه کړې وه. نور تفصیل معلومو د خپل همکار محمد فهیم نه. جی فهیم صاحب خبر مو کوي؟ جی نور د کمیشن لخوا اتحاد کونسل یا پاکستان صاحب کوم مخصوص نشستونه هغه خاص هغه مسترد کړو او د اویا زیات نشستونه ایم کیو ایم جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی او دو این پی پی ٹی آئی پارلیمنټریان ته ورکړي دي. د هغې خلاف نن د پی ټی آئی لخوا د هغوی انصاف لایق فورم لخوا یو درخواست جمع شوی او جمع شوی پیښور های کورټ کې ستاسو دغه ممبران کوم چې د اویاو نه زیات ممبران هغوی ته ملو شو د هغې نوټیفیکیشن هم وشو هغوی د حلف اغوستونه ایثار کوي چې هغوی حلف وان نخلي. دې حوالې سره هغوی د حلف ایثارولو لپاره دا سماعت وشو او سماعت کې دننه دو رکني بینچ هغوی دا فیصله وکړه چې موږ به صرف یو ورځ دپاره دا حلف ایثار کو مطلب هغه ممبران ته د حلف اغوستو اجازت یو ورځ پورې نشته دی. د متعلقه ټولو اسمبلیانو څلور اسمبلی دي قومي اسمبلی پنجاب اسمبلی خیبر پختونخوا او سندھ اسمبلی د هغې سپیکرانو ته غنا وکړه چې تاسو د نوي ممبرانو نه حلف ما اخلئ او سبا پورې به مونږه باقي معاملات ګورو چې کومه فیصله مخکې ته راغلې ده هغې کې دا تپوس پرې شوی دی چې آیا پیښور های کورټ دا کیس اوریدي شي او که نه. دا نوټس جاری شوی دی الیکشن کمیشن ته هغې نه سوال شوی دی هغې سره دا تپوس هم شوی دی چې د دې جوریډکشن پیښور کې راځي یا نه او آیا دا کیس اوریدو حوالې سره مونږه ته آرډر ورکولی شو یا نه او بل وسره د پیښور های کورټ کمیشن ته یو درخواست لیکل شوی دی د بینچ لخوا چې تاسو دې مسلې لپاره لارجر بینچ تشکیل کړئ. نو باقي به سبا پته لګي چې دې حوالې ته څه کېږي خو یو ورځ لپاره دا ممبران به نن یا سبا پورې حل نشي اخیستی. جی صحیح مننه فهیم صاحب د تفصیل لپاره. پیښور های کورټ د سنی اتحاد کونسل درخواست منظور کړی او په مخصوص نشستونو منتخب شوي نوي غړي د حلف اخیستلو نه منع کړي دي. په دې اړه باندې پیښور های کورټ الیکشن کمیشن په شمول نورو فریقینو ته نوټس هم جاری کړی دی. عدالت د قومي اسمبلی سپیکر ته سبا پورې حلف نه اخیستلو حکم ورکړی. سنی اتحاد کونسل لخوا د نو منتخب غړو د حلف درولو په اړه سماعت پیښور های کورټ کې شوی دی. د پی ټی آی وکیل عدالت ویلي دی چې نوي منتخب غړي د حلف اخیستو نه منع کړي شي په کوم چې عدالت فیصله محفوظه کړې وه.